غواړم لنډې خبرې وکړم. په پیل کې باید ووایم چې هیر مو نشي چې پاکستان د موږ نه غوښتل څه. اولنی شی چې د موږ نه غوښتو دننه د پاکستان امنیت یې موږ نه غوښتو، یعنې دننه په پاکستان کې باید کومه بې امني نه وي، او د هغې نه وروسته یې خپل اقتصاد په افغانستان جوړول غوښتل. او پاکستان په تیرو 3 میاشتو کې په دې اړه فکر وکړ او په یو سنجیده فکر سره راغی. دوی تر هغې وخته پورې نشي کولی د افغانستان نه اقتصادي ګټه واخلي تر څو پورې چې خپل امنیت تضمین نه کړي. او د امنیت د تضمین دپاره دوی مختلفې لارې وکارولې، زور یې وکاروو، لاړو موږ سره یې سوله وکړه، اما اوس یې یو نوی پلان جوړ کړ. که چېرته په اسلام آباد حمله کېږي زه په تا بمبارۍ کوم، او دا په خپل ذات کې په غیر مستقیم شکل د افغانستان نه د خپل امنیت د تضمین غوښتل دي. یعنې اوس طالب مجبوره دی چې پرې نږدې په اسلام آباد کې حمله وشي د دې د خاطره چې بیرته بمبارۍ په افغانستان کې ونه شي. موږ د پاکستان دا فکر ستایو، دا ښه پلان دی او په ښه شکل مخته ځي. اوس د داسې یو پلان په مقابل کې موږ باید بیرته ماسټر مایند اوسو او بیرته یو ماسټر پلان راوړو د یو حکومت په توګه. او زه فکر کوم که چېرته تاسو غواړئ دغه جګړې ته بیرته یو بل اړخ ورکوئ او بیا پاکستان شاک کې کوئ، نو تاسو باید فزیکي جګړې نه تیر شئ. زه شخصا وایم چې نور باید پاکستان ته په احساساتو باندې جواب ورنکړو چې موږ ځان دغه لرو، فدایان لرو، موږ به خپل ځان ټوټې ټوټې کړو. نه نه نه، اوس د هغې وخت تیر دی. تاسو اولنی کار چې باید وکړئ د پاکستان د اقتصادي شناخت باندې حمله وکړئ. د پاکستان پر اقتصادي شناخت باندې حمله چې شی ده، کلدارې ور ختمې کوئ، او کلدارې وار له مخې ور ختمې دي. تاسو که چېرته د کلدارو پړسوب ته ګورئ، دې د پاکستان وضعیت تر ټولو ډېر خرابه کړی. تاسو یې څنګه ختموی شئ؟ 2 کاره وکئ. اول دننه په افغانستان کې په مکمل شکل د کلدارو راکړه ورکړه له منځه یوسئ. خو د دې نه مهمه دومه خبره دا ده چې هر هغه څه چې د پاکستان نه افغانستان ته راځي باید پاکستانیان هم د افغانیو سره راشي، نه د کلدارو سره. په اوسنۍ زمانه کې تعرفه تر ټولو ستره اسلحه ده. کله چې تاسو د دې نه په صحیح شکل باندې استفاده وکئ، پاکستان تاسو په 3 میاشتو کې په ګونډو کوئ. پس د کلدارو دښمنان شئ. په خپل مغزو کې باید د افغانستان هر ماشوم یو ذهنیت ولري چې دننه په افغانستان کې نه غواړم کلداري ووینم، حتی په صرافیو کې کلدارو ته اور ور واچوئ. دا هغه وخت دی چې پاکستان تاسو په ګونډو کوی شئ. یوازیني شي ته چې کاموال صاحب د تاسو نه زه غواړم کمپاین وکړم او د تاسو د لارې زه غواړم دا پیام خپور کړم. ماشوم زما د کلي باید پوه شي چې دننه په افغانستان کې مو چې کلدارې لیدلې سوځوئ یې. دننه افغانستان ته کلدارې حتی په صرافیو کې مه پرېږدئ. دا زما لومړۍ خبره ده چې زه غواړم پرې تاکید وکړم. دوم، د پاکستان مالي سرچینې ورباندې کوئ. کله چې تاسو د پاکستان مالي هویت له منځه وړئ، اوس یې باید سرچینې هم د منځه یوسئ که نه. او د موږ د پاکستان مالي سرچینې څوک چې دی په اساسي شکل مخته وړي، زموږ تجاران. تر ټولو ستر دښمنان د افغانستان د پاره د افغانانو تجاران دي. چې یو مثال درکوم، د پاکستان تر ټولو ستره مالیاتي سرچینه درمل دي. هغه درمل چې خپله پاکستانیان هم نه کاروي، او دا درمل ما ته ټول څوک راوړي؟ د موږ د افغانستان بې غیرته تجاران. که چېرته تاسو وګورئ نن د افغانستان ټول بازار د پاکستان درملو نیولی، یعنی دننه په افغانستان کې 95% د پاکستان درمل چلیږي. زه 45 میلیونه نفوس لرم. په دې 45 میلیونه نفوس کې که هره ورځ یو نفر یو پاکټ پرستامول واخلي، او دا 95% د پاکستان درمل دي، ته فکر وکړه چې 45 میلیونه پاکټه پرستامول زما خرڅیږي دننه په افغانستان کې. او هر پاکټ چې موږ په 15 افغانۍ واخلو، 15 ضرب د 45 میلیونه که، او دا افغانۍ بیرته راواخله ضرب د کلدارو یې که، چې موږ په ورځ کې څومره ګټه رسوو پاکستان ته. پس تاسو مجبوره یې چې حساب و کتاب ورته وکئ. تاسو مجبوره یې چې مالیاتي سرچینې له منځه یوسئ. او دا یوازې داسې نه دی چې دوی موږ ته دا مزخرف شیان رالیږي او پیسې په کمایي کوي، برعکس د موږ تر ټولو مهم شیان دوی وړي، لیبل کوي او نړۍ ته یې لیږي. زما ټولې وچې میوې د افغانستان نه د افغان تجار په واسطه پاکستان ته لیږدول کیږي. د پاکستان هغه پښتون چې زه ورته ګل خان وایم، دا میوې بیرته راخلي، د پاکستان په نوم یې لیبل کوي، نړۍ کې خرڅوي. او تاسو په زورګونه داسې مثالونه په ټیک ټاک کې لیدلی شئ. د افغانستان بادام دي، د پاکستان په نوم خارجیانو ته معرفي کیږي.
د افغانستان جلغوزي دي د پاکستان په نوم خارجیانو ته معرفي کیږي. پس زه وایم د پاکستان سره زموږ لوبه دومره سخته نه ده لکه څومره چې موږ سخته کړې. که چیرته موږ 3 کاره وکړو، د پاکستان پیسو دښمنان شو، د پاکستان د هر هغه څه چې افغانستان ته راواردېږي د دې دښمنان شو، او خپله ټوله سرمایه هغه که وچه میوه وي، هغه که چیرته تازه میوه وي، دا بنده کو پاکستان ته ور ونه لیږو. په 3 میاشتو کې د پاکستان حالت ته وګورئ. دا زما خبرې. خبرو کې راوردېږم صاحب، یو خو د پاکستاني روپۍ چې دي په افغانستان کې بالکل نه چلیږي، یو په دغه